بل دعا د یوسف علیه السلام دعا ده. یوسف علیه السلام هغه بهترین او ښایسته ځوان چې الله جل جلاله یو مکمل صورت د هغه د قصې په اړه باندې را نازل کړی ده. صورت یوسف داسې یوه ښایسته بهترینه قصه ده چې سړی ورته حیرانېږي او موږ ډېر تفصیل کړی ده او ډېر درسونه هم د هغه په اړه باندې بیان کړي دي او بې شمېره ویډیوګانې الحمدلله زموږ په انټرنیټ باندې پرتې دي. دا هم چې کله الله جل جلاله په ده باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو، ډېر فضل یې خپل ور باندې کړی وو، نو دی هم د الله جل جلاله شکرانه ادا کوي او بهترینه دعا کوي. دی وایي چې ای ربه رب قد آتیتنی من الملک، یا الله تا خو ماته پاچاهي را کړې ده، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، او یا الله تا خو ماته د خوبونو تعبیر علم دا دې هم را زده کړی دی. یا الله فاطر السماوات والارض، یا الله ته هغه ذات چې تا آسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. انت ولی فی الدنیا والآخره، یا الله ته خو زما کارسازي په دنیا او په آخرت کې. توفن، اوس راځي دعا غواړي د الله نه. دا اول د الله جل جلاله لویي بیانوي، دې ته ضرورت نشته چې تاسو دا هم ټوله یاده کړئ، تاسو فقط دغه وړه دعا یاده کړئ. هغه وایي چې توفنی مسلمه، یا الله ما مسلمان مړ کړه، ما داسې حالت کې ما ته مرګ راوله چې زه مسلمان واوسېږم. والحقنی بالصالحین، دی هم د نورو پیغمبرانو په څېر باندې سبحان الله دغه دعا کوي چې یا الله ما د نیکانو نه شمار کړه. دا څومره لویه او مهمه دعا ده قدرمنو، چې هر یو پیغمبر تقریبا دا دعاګانې غوښتې دي. والحقنی بالصالحین، والحقنی بالصالحین، یا الله ما هم د نیکانو په جمع کې ودروه. یا الله هغه نیکان بندگان چې ته ترې راضي او ستا په لاره باندې روان دي، بهترین انسانان دي، نیک خلک دي، متقیان دي، فرهزګاران دي، یا الله ما هم په هغوی کې شمار کړه. دا څومره لویه دعا ده دوستانو. یو نفر چې د دې دنیا نه مسلمان لاړ، مؤمن لاړ، دی نور څه غواړي؟ د هر یو انسان آرزو او توقع دا ده چې ای الله ما مسلمان مړ کړه، په داسې حال کې ما باندې مرګ راوله چې زه مسلمان له دنیا نه لاړ شم، کلمه ویونکی له دې دنیا نه لاړ شم. ته چې کلمه ویونکی لاړ شي له دې دنیا نه، په الله دې ایمانی، معنا دا ده چې روان سفر دا ستا روښانه ده، دا ستا مطمئن سفر ده، ته به ډاډه یې، ته به خوشحاله یې. الله مکړه که د یو انسان خاتمه خرابه شي او دی کافر له دې دنیا نه لاړ شي، نو څه فایده؟ دا انسان خو تباه و برباد شو، دا انسان خو هلاک شو. خو په دې دنیا کې چې څومره تکلیفونه، زحمتونه، مشکلات، غمونه، یو شی بل شی بل شی، خو بالاخره هغه آخري انجام هغه ستا ښه ده. په آخر کې د کلمه وویلې، په آخر کې د توبه وویسته، بهترین انسان یې، او په دې وخت کې تا باندې مرګ راغی، بیا هم انشاءالله ته په خیر باندې، مشکل نشته، تشویش نشته، الحمدلله. بهترینه دعا ده د خپلې ښایسته خاتمې لپاره انشاءالله دا دعا د الله نه غواړئ، یاد یې کوئ، همداسې وایئ چې توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مانځنه وروسته هم وایئ، د افطاري په وخت کې هم وایئ، تهجد کې هم وایئ، بل وخت کې هم وایئ، په خپله یې هم زده کوئ انشاءالله، ماشومانو ته یې هم وروښیئ، زنانانو ته یې هم وروښیئ. ډېره لنډه مختصره دعا ده. انشاءالله د دغې ښایسته دعا له برکته به زموږ او ستاسو آخري خاتمې انشاءالله جوړیږي او ښایسته کیږي به. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په داسې حالت کې مرګ راولي چې موږ تاسو مسلمانان یو، توبه ویستونکي یو او کلمه ګو یو. آیا تاسو پوهیږئ چې تیرو څو کلونو کې زموږ ویډیوګانې 100 میلیونو خلکو شاوخوا لیدلې؟ 100 میلیونو انسانانو زموږ ویډیوګانو څخه ګټه پورته کړې. زموږ کارکوونکي په نړیوال او داخلي رسنیو کې ډیر زیات فعال دي، په پوهنتونونو کې سیمینارونه او همداسې نورې برنامې. آیا تاسو نه غواړئ چې په دې خیر کاروان کې زموږ ملګري شئ او د دې هر ویو په بدل کې الله تعالی تاسو ته اجر درکړي؟ نو بیا څه ته په تمه استئ؟ همدا اوس لاړ شئ قمر انسټیټیوټ سره مرسته وکړئ، تر څو موږ د اسلام پیغام نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوو.